اوس زه د خپل محفل مشر مېلمه باچازاده هیران صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام تاسو ته پېښ کړي. باچازاده هیران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول حاضرینو ته د زړه تعالی سلام. اندلیب صاحب ته د دنه مخکې دا کتاب موږ ته مبارک شي ځکه چې دا زموږ د دې خاورې سرمایه ده. اندلیب صاحب ته او د تالاش دې خاورې ته د خلکو ته دا کتاب بیا بیا مبارک شه او خدای پاک دې په دې خاوره کې دغسې لیکوالان پیدا کړي چې د دې قام دا ستونزې مخکې په وړاندې باندې بوځي. ساجد افغان صاحب یو څو هایکو ویلې نو زما یې یو څو ټپیزو ته خیال کړ. ستاسو په حضور کې یو څو ټپیزې وړاندې کومه چې په نوکو ځې د چا د قسته تل دې د غیرو کړې مرسته زما په قام کې سرفرسته د زنده‌باد په ناره مسته راشه چې چل د ژوندانه در وښایمه. ښه په الفت باندې پوهېږم د رقیبانو نه یریږم تا ته چې نه ګورم شرمېږم په لاره ځم ټوله شرنګېږم ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه. یو ټپیزه ده چې کور د خالي مشه د غمه ټوپک د ښکه د قلمه ورځ به د چرته نشي سمه الله دې خوار که شیر عالمه د تمکو په پاڼو چا کړي مرګونه. مهرباني جی ورځ به د چرته نشي سمه ټوپک د ښکه د قلمه کور د خالي مشه د غمه الله دې خوار که شیر عالمه د تمکو په پاڼو چا کړي مرګونه. د دې لکانو دپاره یو ټپیزه ده چې تا چې مخ واړه و زمانه په ژوندانه دې کړم ستومانه په خپله مینه بدګمانه څه ځای دې سود کړمه نازوانه په پټو سترګو د پلار درکړی یمه. مهربان دا شمال صاحب یو دوه درې شعرونه د غزل نه مخکې دي چې مونږ د یارانو د یارۍ ځنې نفرت نه کوو مونږ د یارانو د یارۍ ځنې نفرت نه کوو دا به رښتیا وي چې سرټیټې محبت نه کوو او مونږه په هر کار کې د پاک الله رضا لټوو مونږه په هر کار کې د پاک الله رضا لټوو مونږ عبادت صرف د پاره د جنت نه کوو. یو دوه شعره چې مینه پرېږدي د انسان په مخ کې نور ورکېږي چې مینه پرېږدي د انسان په مخ کې نور ورکېږي که په دار نښې جمع نور یې د منصور ورکېږي او قلم را واخلئ په سینه پورې کلک ونیسئ قلم را واخلئ په سینه پورې کلک ونیسئ د ده په وجه د ټوپک غوندې ناسور ورکېږي. مهرباني جی قلم را واخلئ په سینه پورې کلک ونیسئ د ده په وجه د ټوپک غوندې ناسور ورکېږي او ماله پیزوان مه راوړه ماله تور کمیس مه راوړه ماله پیزوان مه راوړه ماله تور کمیس مه راوړه ځان له شمله راوړه جانانه دا دستور ورکېږي. دا غزل دی چې نه چاته ور نیسمه نه چاته سنګر نیسمه نه چاته ور نیسمه نه چاته سنګر نیسمه زه خو پخپله د دشمن ګزار ته سر نیسمه او اشنا چې لږه ترږمۍ وي نه راوځي اشنا چې لږه ترږمۍ وي نه راوځي زه یم چې لاړ نشي لمن د مازدیګر نیسمه. او ساجد افغان صاحب شعر دی چې تر څو به لارې بدلوي اخیر په دې به راځي تر څو به لارې بدلوي اخیر په دې به راځي د پېښې وړ دی یار ته ور د پېښور نیسمه او که لر ګودر د رقیبانو په میراث کې راغی که لر ګودر د رقیبانو په میراث کې راغی په اجاره لیونی تا له برګودر نیسمه
او هر څوک چې پاتې کار کوي زه ورته نه ګورم هر څوک چې پاتې کار کوي زه ورته نه ګورم ما له حیا راځي دا مخ ته چې څادر نیسمه او په راتلو راغله خو چې څنګه به د کابل نه وځي په راتلو راغله خو چې څنګه به د کابل نه وځي هر مغربي ته به دا غرونه د خیبر نیسمه مننه چې او مالا ژوندون راکوي ما ته یو سرور رابخي مالا ژوندون راکوي ما ته یو سرور رابخي ستا د بڼو څوکو ته ځکه هر پرهر نیسمه او دا څوک چې ما په هره لار په هر قدم قتلوي دا څوک چې ما په هره لار په هر قدم قتلوي هغه بې درده ته د هرې لارې سر نیسمه او اندلیب صاحب شعر دی چې مه خفه کېږه د فطرت د ګلدرو ملکې مه خفه کېږه د فطرت د ګلدرو ملکې تا له خو سوری ګورم خپلو جد په لمر نیسمه او یتیمانان شو د سر سوری په سر نشته دی یتیمانان شو د سر سوری په سر نشته دی پښتون په غېږ کې کله بر او کله لر نیسمه او یارانو زه ورته یم نه به تړم لا په ښکلو یارانو زه ورته یم نه به تړم لا په ښکلو نادان زړګي ته مې جوړې په هر ډګر نیسمه او داسې مې ټول عمر پردی په خوا تېرېږي داسې مې ټول عمر پردی په خوا تېرېږي حیرانه زه به د ګریوان یو مازدیګر نیسمه ستاسو توجه یو جهان مننه